یو بل بېچاره ملګری مې بل انډیوال مې دی، زه نه پوهېږم چې د هغې به څه مطلب د ځان سره ته یې کړي وي چې د خدای دپاره د امریکایانو سره جنګ په څنګ ملګرتیا کوي. یو څوک دی د ثواب دپاره، د خدای دپاره، د نفاذ شریعت دپاره، د اسلامي حکومت د جوړېدو دپاره د امریکایانو سره ولاړ دی. پېژنې مولانا فضل الرحمن صاحب زما انډیوال دی، زما ملګری دی، زما دوست دی. دا حالت مې نه پرې اورېږي. پیپل خو سیکولر دی چې د امریکې سره ولاړ دی، نیشنل خو سیکولر دی چې د امریکې سره ولاړ دی، مسلم لیگ خو سیکولر دی چې د امریکې سره ولاړ دی. دا ته چې د امریکایانو سره ولاړ یې د پیپل په حکومت کې، په دې باندې مولانا مفتي محمود صاحب خوشحاله کوي، په دې باندې جمعیت العلما خوشحاله کوي، په دې باندې نفاذ شریعت راولي، په دې باندې طالبان خوشحاله کوي، په دې باندې مدرسه خوشحاله کوي، په دې باندې الله خوشحاله کوي، پیغمبر خوشحاله کوي. زه خو په دې نه پوهېږم، خو زه وایم چې دا د خدای دپاره د امریکایانو ملګرتیا کوي د ثواب دپاره، نوره تبصره نه پرې کوم. او د یو دوست په حیث مشوره مې دا ده ورته چې که نور نه وي د نواز شریف په اندازه تریخی خو پیدا که. نواز شریف د پیپل د حکومت نه ووتله، زما حکومت یې پکې پرېښودله. دا ته خو د نواز شریف په اندازه تریخی پیدا که، دومره خو وکړه لکه نواز شریف چې د حکومت نه مې استفاده بهر کېنمه. خیر که دیوانه بهر کېناستلې څو ورځې خو په جومات کې هم ګزاره تېرېږي. زموږ نوم در سره یادېږي، د علماو نوم در سره یادېږي، او دا مې نه در باندې لوري. ګورئ، یوه بله مشوره تاسو طالبانو ته هم در کومه. امریکایانو یا د زور په واسطه یا د پیسو په واسطه موږ علما دوې ډلې کړو. یوه ډله علما د حکومت سره ودرېدل، د امریکې سره ودرېدل، او یوه ډله د امریکې په خلاف په جهاد کې ودرېدل. امریکایان د دې نه غواړي چې د دوې ډلې په جنګ کې واچوي. ګورئ چې دا غلطي ونه کړې. دې اشنانو که هر څو بېغیرتي کوله، تاسو ورسره بېغیرتي مه کوئ. برلا مشوره در کومه، د ملا په خلاف جنګ کې د امریکې ګټه ده، د سیکولر پارټۍ ګټه ده. دې جنګ ته مه وردانګئ او دا بدي به نه تازه کوئ. ډېر علما دي چې موږ ته خفه یو، موږ ته ګیلمن یو، خو یوه ورځ هم د هېڅ چا د چوخ ور نه پرې اورېږي چې دی په سر باندې ولګي. امریکا به سبا وژني، بیا به په طالب هغه کوي، بانه کوي چې طالبانو مړه کړل. د علماو غوښې مسمومې دي.